السلام علیکم. عربي جملې په پښتو او دري ژبو کې دویم درس. من أين أنت؟ من أين أنت معناه ته د کوم ځای یې. شما از کجا هستید؟ دري کې شما از کجا هستید. من أين أنت ته د کوم ځای یې. من معناه د، أين معناه چیرته، أنت معناه ته. من أين أنت ته د کوم ځای یې، یعنی ته د کوم هیواد یې. دویمه جمله، أنا من أفغانستان. أنا من أفغانستان، زه د افغانستان یم. من از افغانستان هستم با عربی انا من افغانستان. انا معناه ذ، من د، افغانستان معناه افغانستان. انا من افغانستان، زه د افغانستان یم. من از افغانستان هستم در ژبه کې. بله جمله، ملیت څنګه وایو؟ انا افغانیون. مثلا د افغانستان یم، انا افغانیون، زه افغان یم، من افغان هستم. انا افغانیون عربي ژبه کې افغان ده، افغانستان د افغانیون ملیت لپاره راځي. انا افغانیون، زه افغان یم، من افغان هستم. انا کانادیون. انا کانادیون، زه کاناډایی یم، من کانادایی هستم. مثال، انا افغانیون انا کاناداییون. انا کاناداییون، زه کاناډایی یم، یعنی د ملیت می کاناډایی ده. انا امریکیون. انا امریکیون، زه امریکایی یم، زه نه یم خو دا جمله د مقصد. انا استرالیون. انا استرالیون، زه استرالیایی یم. استرالیا ده، استرالیاییون راځي. من استرالیایی هستم. انا استرالیون. بلا جملة، هل تتحدث العربية بطلاقة؟ هل تتحدث العربية بطلاقة معناه آیا رواني عربي خبرې کوي؟ آیا رواني خبرې کوي عربي؟ آیا رواني عربي صحبت میکنید یا گپ میزنید؟ آیا رواني خبرې کوي؟ لږ لږ پوهیږم د معنا ورکوي. لا اتحدث العربية بطلاقة. لا اتحدث العربية بطلاقة، زه په رواني عربي خبرې نه کوم. زه په رواني عربي خبرې نه کوم. من رواني عربي صحبت نمیکنم. من رواني عربي صحبت نمیکنم. لا اتحدث العربية بطلاقة. هل تتكلم الإنجليزية؟ هل تتكلم الإنجليزية؟ آیا انګلیسي خبرې کوي؟ آیا انګلیسي خبرې کوي؟ آیا انګلیسي صحبت یا گپ میزنید؟ نعم أتكلم الإنجليزية. نعم أتكلم الإنجليزية، هو انګلیسي خبرې کوم. بله انګلیسي گپ میزنم یا صحبت میکنم. yes هو زه انګلیسي خبرې کوم. سررت بلقائک د ستاسو کورنۍ دنده. هیله کوم چې کومنټ کې ولیکئ سررت بلقائک پښتو او دری کې سررت بلقائک د دری چی میشه هیله د کومنټ نوشته کنید. نو دا یو شفر ده چې د محاورې اخره کې ویل کېږي سررت بلقائک. که ویډیو مې خوښه شوی، درس مې خوښ شوی، هیله کوم چې خوښ یې کړئ، ګروپونو کې شیر، ګروپونو کې ګډ کړئ، شیر کړئ او خپل نظریات کومنټ کې ولیکئ. او یوټیوب کې زمونږ عربیک پښتو اکیډمي چینل سبسکرایب د زنګ علامه کلیک کړئ، آل اوکې کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.